د کندوز امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت چارواکي وایي دغه ادارې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 3000 فیره مرمۍ او 43 بېلابېله ډوله وسلې کشف او ترلاسه کړي دي. سیمه ییز امنیتي مسؤلین زیاتوي په نیول شوو کې هغه کسان شامل چې په غیر قانوني توګه یې له ځان سره وسلې ګرځولې. تقریبا 43 میله اسلحه ده ټوټل، چې په دې کې 12 میله کلاشینکوفونه دي او دغسې متباقي توپنچې او تاسې وینئ هم چرایان دي چې دا د کندوز ولایت په ولسوالیو او د حوزو کې ملګرو کشف کړي دي او دا اسلحې دلته راوړي دي. او په دې تړاو باندې تقریبا ډېر کسان نیول سوي هم دي چې د هغوی دوسیې تکمیل سوي دي او قضایي او عدلي ارګانو ته مو ورتسلیم کړي دي. کندوز ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لورې په تېرو شپږو میاشتو کې په لسګونه تنه مختلفو نوع اسلحې او همدارنګه په زرګونه تنه د مختلفو نوع اسلحو مرمۍ دغه نیول شوې وې او نن ورځ د رسنیو په مخ کې د ثبت بیت المال یا د اسلحو د ثبت پروسې ته ورتسلیم شولې. د کندوز ولایت اوسیدونکي د امنیتي مسؤلینو د دې اقدام هرکلي ترڅنګ له مسؤلینو د دغې پروسې دوام غوښتنه کوي ترڅو د داسې غیر قانوني او بې جواز وسلو ګرځولو مخه ونیول شي. امارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو په دې هیله چې هغې غیر قانوني وسلې راټولوي او د هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ځان سره ګرځوي هغې راوړي د قانون منګولو ته سپاري. په دغه تړاو له حکومت نه البته غوښتونکي یاستو چې لکه څنګه چې دغه سلاوې نیولې دي طبیعي ده دغه سلاو سره به مجرمین هم نیولي وي، نو موږ غوښتونکي د همدې یاستو که دغه ډول سلاوې غیر قانوني له هر چا سره وي په هر ځای کې باید حکومت د هغوی نیونه وکړي او مجرمینو سره باید قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بریا وروسته هیواد کې امنیت ټینګ شوی او خلک یې په ارامه امنیتي فضا کې د ژوند شپې او ورځې تیروي.